ته فخر کوي ته سیکولر یې. ته کولی سې چې غوږ ونیسې. مسلمان څه معنا لري، سیکولر څه معنا لري؟ جواب راکړه. پروفیسر ماسټر جواب خو راکړه. که کولی سې چې غوږ ونیسې چې درته وغږېږم که نه بیا خوله دې بنده کړه بیا دې لرې کومه در سره بیا بحث نه کوم. ته خو غوږ نه نیسې که نه جواب راکړه. تاسو کوتک خري خو غوږ ونیسه والکه چې زه درته وغږېږم. په لومړي سر کې تاسو ته ښاغلی اجتماعي ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسېږي. راځو دې ته چې تا یو څو خبرې کړې وې په خپل لایف کې یو ویډیو کې. نو ما درته لیکلي و چې بحث د همدغه ځای نه شروع کېږي. که مې غلطه خبره وکړه ته کولی سې چې ما ته وایې حسیب خانه ته غلی سه، ته غلط یې، زه دا موضوع په دې ډول باندې صحیح ده. ما تا ما لیکلي چې مالې سخت ډوزمار یې. نو تا راپسې ویډیو جوړه کړې وه چې ملحد ده او څه شی. ما درته ویلې تا ویډیو جوړ کړ چې لایف به راسو خبرې سره وکړو. ما ورته ویلې اوکې نن شپه زما لایف ته راسه. پرون شپه زه لایف وم، ما فکر وکړه ته به مې لایف ته راسې او وبغږېږې. سره له دې چې تا ویډیو جوړه کړې ما د ویډیو نه وه کتلې چې تا ویلې زه سبا شپې لایف ته راځم. الحمدلله دغه رمه تا سره مخ کړی و. زما ویډیو نشر کړی او کتلې دې نه وه. وایم کومه ویډیو مې درته نه وه کتلې؟ هغه ویډیو چې ما پرون اعلان کړی چې ما نن شپه موږ مناظره کوو، بحث کوو. خو نن شپه ما ګوره زه انسان یم، زه به غلط شوی، ما به فکر کړی چې ته پرون شپه لایف خیر صحیح ده. زما خبره ورسې ویو دیکا ما پرون ویډیو کړی اعلان مې کړی چې نن شپه پر 8 بجې ما او تا مناظره بحث کوو او تا هغه زما هغه ویډیو سره ډیټ کړی. خیر زه غلط شویم، زه بخښنه غواړم، زه غلط شویم. اټس اوکې. موضوع ته راځه، موضوع وخت به نه ضایع کوو. ته به نه بخښنه ګوره په دې خبرې به بحث سره نه کوو، وخت به سره نه ضایع کوو. ښه اول زه دغلته په 2000 کسان په دې لایف کې ناست دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. زه حسیب خان اسلامي امارت د دغه حاکم نظام د دوی د کړنو، د دوی د اعمالو او د دوی دغه ساختار زه خلاف یم. ښاغلی اجتماعي دلته راځي ما ته په ویډیو کې دا وایي چې ته د اسلامي نظام خلاف یې، د اسلامي نظام. زه د اسلامي نظام غوښتونکی یم، اما هغه اسلامي نظام کوم چې دی 4 خلیفګانو په وخت کې و، په همدغه ډول مخکې و. راځو دې ته چې په افغانستان کې کوم حاکم نظام د دوی د نفي او د رد دپاره 2000 ته اوس مهرباني وکړه چې شی ویل لري. حسیبه خبره دې دلې درومه. زما او ستا بحث چې دی پر شخص پر انسان نه دی. ټول لایف کې تاسو ته وایم ګورئ دلته ما 15 دقیقې وخت ورکړه، ته خبرې وکړه، زه چپ یم، ته وغږېږه چې خبرې دې خلاص وي بیا زه غږېږم. غوږ ونیسه راته. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وای هغه انسان چې باطل نشر کوي، د اسلام خلاف نشر کوي، د الله خلاف نشر کوي، هغه به په دوزخ کې سوځل کیږي. د هغه سره چې لایف راځي، د هغه سره چې دوستي کوي، د هغه سره چې کښیني، هغه به هم په دوزخ کې سوځل کیږي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي دا اصلیت خلکو ته ورښکاره کوم چې دغه ستا ډیبیټ الله تعالی ستا په باره کې دغه وایي. الله تعالی درته وایي ته قرآن منې، الله منې، نو دا الله تعالی آیاتونه به ولې نه منې؟ ډېر وغږېږه چې خبرې دې خلاصې شي بیا زه درته ځواب درکوم. وغږېږه. نبی علیه السلام فرمایي وای هغه انسان چې باطل نشر کوي، د اسلام خلاف نشر کوي، د قرآن خلاف نشر کوي، هغه به په دوزخ کې سوځل کیږي. د هغه انډیوال، د هغه ملګری، د هغه سره چې لایف راځي، مینه ورسره کوي، تاشي، هغه به هم په دوزخ کې سوځل کیږي. ته ماته دا ووایه که ته مؤمن مسلمان یې، که ته حقیقتي مسلمان یې او اسلام ته دې غاړه ایښې ده، د الله دین شریعت ته دې غاړه ایښې ده، نو تا بیا ولې پر اسلام باندې غیرت نه کوې؟ ولې پر جناب رسول الله غیرت نه کوې؟ ولې د ملحد خوله نه وربندوې چې هغه ستا مخ ته د الله توهین کوي؟ دا وطن تا ته ملحد نه دی درکړی، دا وطن تا ته بیرغ نه دی درکړی، دا وطن تا ته ستا ملحدینو نه دی درکړی، وطن تا ته الله درکړی دی. دا وطن مالک بوس رب خالق الله دی، نه ته یې، نه دې ملحدین دي او نه دې ستا دغه ټوله ورځ چې تاسو د وطن په باره خبرې کوئ دی دي. اوس ما ته جواب راکړه ته څنګه مسلمان یې چې پر اسلام غیرت نه کوې؟ راکړه جواب راکړه. ته ځان سره دا وعده وکړه چې ته ما خبرې ته غوږ نیسي. بس صحیح سو، راځه جواب راکړه. که خبرې کې بیا ودانګل بیا دې سپکومه غوږ ونیسه. اوس سپکاوی چې دی د منافق خاصیت دی. د
او دا ستا هدف دی د علماو توهین سپکاوی کې د جناب رسول صلی الله علیه وسلم د وارثینو توهین سپکاوی کې الله تعالی په قرآن کې وایي علما چې دي دا زما د دین وارثین دي د دې عزت وکړه ته د قرآن خلاف ځې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي علما زما وارثین دي ته د حدیث خلاف ځې شپه ورځ د علماو توهین کوي یوه ورځ ما تا ونه لیدلې چې د برمل د ملحد رد یې پر کړی خوله دې وربنده کړي چې اسلام د ښکنځل کې پتا کې غیرت نشته چې جناب رسول الله د ښکنځل کې پتا کې غیرت نشته چې د صحابه او توهین سپکاوی کې غیرت پتا کې نشته بلکې ته توهین ورسره کوي د علماو د اسلام د محمد صلی الله علیه وسلم د دین د الله د نظام د شریعت ته د مسلمان په جامه کې یو ډېر لوی منافق ملحد یې دا ما تا ته بار بار ویلي دي نور بنده ولې د پر اسلام باندې غیرت نه کوي ولې پر جناب اسلام غیرت نه کوي جواب راکړه راځه حسیبه ځان ټینګ که تا ول ځان سره یو واده وکړه چې ته به زما په خبرو کې نه راغورځېږي اجتماعي ته ځان سره یو ځان سره یو پرامیس وکړه چې ته به زما په خبرو کې نه رادانګې بعد دغه نه زه غږېږم صحیح دی راځه مخ ته جواب راکړه آفرین تا ما ته برمل دا خو اوس غوږ ونیسه که نه غوږ ونیسه قرآن ته وګوره غوږ ونیسه درته کلمه وایم غوږ ونیسه خیر ده درته وزر کومه خوله دې لږه بنده که پلیز ښه راځو ته بحث د برمل راواخیسته د برمل په څیر په زرهاو ملحدان په دغه میډیا کې شتون لري هغه د قاری منیب په څیر قاریانو سره د بحثونه کړي دي د ما په لایوونو کې د افغانستان په د پولیټیکل حالت باندې خبرې کړي دي همدغسې د سونی سنگ په نامه یو افغان سیک ورور دی زما لایف ته راځي زه ورته ورور وایم هغه زما افغان ورور دی ما سره ځمکه شریکه ده ما سره جغرافیه شریکه ده ما سره بیرغ شریک ده او ما سره په زرو نور ارزښتونو کې شریک ده خو سره له دې چې زموږ باورونه او عقیدې مو سره جلا دي هغه یو سیک دی او زه یو مسلمان یم هغه زما لایف ته راځي هغه ما سره په دې مورد باندې خبرې کوي که چیرې ته ماته وایې چې ته بیخي د مشرک سره ملحد سره او مرتد سره لایف مه راځه نو زه به دا کار ونه کړم صحیح ده نو زه به لایف د خلکو سره دغه مه لیږئ دغه شیان هیله کوم نو دا شی سو دا اوس ګډوډېشن سو دغه شی مه رالیږئ نو خبره په دې باندې ده چې دلته زما په لایفونو کې چې هر څوک راځي ملحد مرتد عیسوی کریسچن یهود نصارا هر څوک چې راځي که ما سره په جغرافیه کې شریکي که ما سره په ارزښتونو کې شریکي هغه کولی سي چې راشي زما په لایف کې ما سره خبرې وکړي هو زه ورته دا اجازه نه ورکوم چې هغه زما په دین زما په مقدساتو او زما په اسلامي مقدساتو باندې دا نیوکه وکړي یا خبرې وکړي خو دغسې لیونی ستا ټول ویډیوګانې زما سره ستا چې دا برمل ستا مخ ته محمد ته ته مسلمان یو یا تاکې او برمل ته وایه برمل ته وایه وای دی خو خره دي ګوره اجتماعي وای دا د محمد خبرې دي ښاغلی اجتماعي غوږ ونیسه ښاغلی اجتماعي زه تا یو خبره کوم غوږ ونیسه زه تا ته وایم که چیرته ما د افغانستان په پولیټیکل حالت باندې هر چا سره لایف کړی که نه هر هندو هر مسلمان هر عیسوي جلا خبر ده د اسلام توهین جلا خبر ده ستا زه د سیاست کې کار نه لرم اوس تا ته غواړم دا خبره کولی شي چې ته ما ګورئ ملګرو زه غواړم تاسو ته دا خبره دلته واضحه کړم چې دغه لایف تاسو ریکارډ کوئ څنګه مسلمان نشته پر اسلام باندې غیرت نه کوي او د ملحدینو خبرې وربنده ته کولی شي چې غوږ ونیسې زه درته وغږېږم جواب راکړه ماته آفرین په یو کار به ما تا وکړو ځکه چې دا بحث مخکې له دې نه چې نور هم سره مخ ته لاړ شي که نه دا ستا دغه اصول ماته یا راته غوږ ونیسه یا درته غوږ نیسم که خبرې ښه ډېرې لري خبرې وکړه زه درته غوږ یم خو چې کله ما خبرې شروع کړې پکې ور ونه دانګې جوابونه به راکړې سوال در باندې کوم جواب به راکړې تا پرون ویلي زه فخر کوم چې زه سیکولر یم آفرین زه یو سیکولر مسلمان یم دا په افتخار بس سوال جواب راکړه جواب
ځکه جواب شخصا خبره دې ګوره چې وکړه له خدای ته وګوره غوږ ونیسه بیا پکې ورمه دوه جواب دوه سواله دي اسلام سم او مسلمان سم نه لري او دا څه اوس دا خو دغه تاسو بیا ماته وایي د سره خبرې وکړه د دې خبرو ته وګورئ صحیح دی خوښ مې درته یو جواب راکړه دوه سواله دي راکړه ځه مسلمان او سیکولر څه معنا لري هیله درنه کوم خوله دې لږه بنده که قرآن شریف شرم ده دا خلک در پورې خاندي راځه راسه قسم د تکلیف لري لیونی ته خبرو نه پوهېږې زه درته وایم خوله دې بنده که ثواب درکړم ته بیا راودانګې په موټر کې ناست یې زه نه یم جواب راکړه مسلمان څه معنا لري موټر کې اوس دا راځه زه په کوټه کې ناست یم ما ته یې ته لیونی ته موټر مسلمان څه معنا لري او سیکولر څه معنا جواب راکړه راځه راس هیله درنه کومه ژاړم درته خیر د خوله دې بنده کړې او د قسم جواب راکړه صحیح جواب راکړه بحث دغه ځینه شروع کیږي د موده تا ولې عالمانو ته ولې سپکاوی نه مخته مزه نه بحث هم دغه مخته مزه تختمه don't avoid the question تختمه دا اوس وګورئ دا مسلمان څه معنا لري سیکولر څه معنا لري مخته به نه ځې ته فخر کوې چې سیکولر یې ته کولی شې چې مسلمان څه معنا لري سیکولر څه معنا لري جواب راکړه پروفیسر ماسټر جواب راکړه خو که کولی شې چې غوږ ونیسې چې درته وغږېږم که نه بیا خوله دې بنده کړه بیا دې لرې کومه در سره بیا بحث نه کوم ته خو غوږ نه نیسې که نه جواب راکړه دا څه کوتک خري خو غوږ ونیسه واله که چې زه درته وغږېږم بیا پکې ونیسه واله که چې زه درته وغږېږم بیا پکې ور ودانګې سیکولر او د مسلمان معنا راته وکړه ته فخر کوې ته سیکولر یې دا څه لیونی ده وایم چپ سه جواب راکړه وایم خوله دې بنده کړه او دقه ته غلی څه زه خبرې کوم صحیح جواب راکړه راځه سیکولر څه معنا لري مخته مزه سیکولر معنا راته ووایه د مسلمان معنا راته وکړه مخته به نه ځې د مسلمان د سیکولر معنا راته وکړه ماسټر او پروفیسره جواب راکړه یعنی honestly والله بالله ته خري honestly you don't know زما د مکې honestly you don't know what is the meaning of secular and what is the meaning of Muslim. Oh, no, I don't know. You know, I know, you know. Of course you don't know. If you know, then tell me what is the meaning of secular and Muslim. Come on, tell me. Oh, come on, tell me. So please, just shut your mouth. I'm going to answer it. No, just shut your mouth. Answer my question. Shut your mouth. I'm going to answer it. Come on. What is the meaning of Islam and Muslim and secular? Give me the answer, please. Some په خدای د تا په خله تا دا څه خر د غوږ سره تا ماستری چیرې کړې ده ماستری چیرې کړې ده داسې رشوت به جوړ کړی هلته به دې ډګري اخیستې جمهوریت په وخت کې کولی شې چې غوږ ونیسې جواب راکړه یاره که ته غوږ نه نیسې بیا زه در سره نور نه کېږم دغه دوه سواله مې کوي د دې جواب راکړه پلته پر دغه باندې بحث دی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم خوله دې بنده که ته څه خري غوږ ونیسه که نه نبی علیه السلام فرمایي وایي د منافق خبره شروع کوم بیا ته راته ودانګې زه درته ولې غوږ نه نیسې جواب راکړه خو چې زه شروع کوم ته پکې وردانګې آفرین ما دا خبره په دې ډول باندې وکړله چې په افغانستان کې چې کوم ملایان دي دغه اوس فی الحال په افغانستان کې دا نه د اسلام د دین نمایندګي ولایان ته مزه بحث پر اسلام دی سیکولر نظام دی الحاد دی قرآن دی پر شخص نه دی ته وایه زه فخر کوم چې زه سیکولر یم سیکولر معنا راته ووایه د اسلام د مسلمان معنا راته ووایه راځه راسه پروفیسر مخته مزه زه تا سره خبرې نه کوم ته لیونی حماسي اسلام په حماسي کې نه دی اسلام په قرآن کې دی بحث پر اسلام دی زه سمه بیخي سمه زه تا نه یوه پوښتنه کوم بحث پر سیکولر نظام دی بحث پر مسلمان دی اوکې یو پوښتنه درنه کومه یوه پوښتنه سیکولر مسلمان څه معنا لري آفرین ګوره مسلمان یوه عقیده ده او سیکولریزم او سیکولر یو ساختار جواب مسلمان عقیده نه ده دا جواب نه دی څه شی ده مسلمان څه شی ده تا خو ویله زه مولا او عالم ته ضرورت نه لرم اوس خو د مسلمان په معنا نه خبر سمه ده که اوس ته کولی شې چې دغه کولی شې ګوره هیله اصله او د شین خر د خبرې ته غوږ نه نیسي مسلمان په معنا نه خبر مسلمان عقیده ده مسلمان عقیده ده مسلمان نه خره د مسلمان دا سلوده ده چې وایي مولا او عالم ته ضرورت نشته د مسلمان معنا نه دی زده تاسې وینئ
ته کولی سې چې ته خوله دې لږه بنده کړې؟ مسلمان معنا خو دې نه دي زده، د سیکولر معنا راته وکړه. سیکولر معنا راته وکړه. آفرین د هغه مېرمنې دی چې تا سره وخت تېري، په خدای ته لیونی تاسې ملحدین زما په قرآن ته لیونی. ویلی ته پروفیسر والله چې لیونی. uneducated man, you don't know the meaning of secular and you call yourself a man of educated. دلته ګورې راکه جواب راکه سیکولر معنا راته وکړه. داسې لیونی ده، غوږ ونیسه یو دقیقه. ولې داسې سور سور کېږي؟ پروفیسر ماسټر د ملحدینو لیډره. نه ته اوس ولې چپېږې نه؟ ته ولې چپېږې نه؟ لیډره ته خو پچ نه خبر، ته خو یو جاهل راووتلې. خو ته کولی سې چې میوټ سې، ته خوله بنده کړه چې زه وغږېږم. خبر یې نه د سیکولر په معنا خبر یې. په دا یو سوال کې مې راګیر کړی، دغسې پله ګرځې. ګوره ښه غوږ ونیسه. جواب راکړه مسلمانو د سیکولر معنا راته وکړه. ته کولی سې چې غوږ ونیسې؟ جواب راکړه سیسو، جواب راکړه. هیله درنه کومه لږ زره نورمال بیهیو وکړه، سم خارج کې ژوند کې لږ زره نورماله بیهیو وکړه، خطا کېږم سور کېږم. غوږ ونیسه د مسلمان معنا راته ووایه، خلاص. دا څه خرې خو غوږ ونیسه که نه چې درته جواب درکړم. اوکې راکړه جواب راکړه. ګوره مخکې له دې چې زه لاړ سم د اسلام او د سیکولریزم تعریف ته، د هغه نه مخکې غواړم ستا هغه لومړنۍ پوښتنې ته راسم چې تا ماته دا خبره وکړه چې حسیب خانه ته علماو ته سپکاوی کوې. تعلیم مولا ته مده زموږ باز پر اسلام او پر اوس کولی سې چې غوږ ونیسې؟ ما ته د سیکولر د مسلمان معنا راته ووایه. سیکولر څه معنا لري، مسلمان څه معنا لري؟ والکه تا خو دغه خبرې ته کولی سې چې غوږ ونیسې یو دقیقه؟ خو جواب راکړئ. زه تاسو سوال کوم what is the meaning of Muslim and secular او ته ما ته جواب نه راکړئ. جواب راکړئ پروفیسره. دنیا دی ویني 2000 کسان درته ناست د مسلمان په معنا نه خبر. ته څنګه مسلمان یې؟ ته څنګه مسلمان یې؟ داسې یو کار وکړئ. ګوره زه ملګرو 3000 کسان ناست یې، زه دلته زه میوټ کېږم، دا دې خبرې وکړي، بیا زه خپلې خبرې شروع کوم. ته دې پوښتنې ته څنګه مسلمان معنا نه جنیز ده؟ ته ما ته وایې مسلمان عقیده ده، ته ما ته وایې مسلمان عقیده ده. دا خو د مسلمان معنا نه ده، دا خو د مسلمان معنا نه ده چې زه یو څوک، یو انګریز، یو یهودي، یو نصراني، یو سیک، هندو ما ته راسي ار یو مسلم، آیا ته مسلمان یې؟ زه ورته وایم یس آی ام مسلم. وایي واټ از د مینینګ اف مسلم؟ د مسلمان معنا څه ده؟ او زه ورته وایم چې مسلمان معنا عقیده، مسلمان معنا بیلیو. دا خو د مسلمان معنا نه ده. هغه به راته وایي یو رونګ، this is not the meaning of Muslim. دا د مسلمان معنا نه ده. هغه وایي how come you're Muslim؟ ته څنګه مسلمان یې؟ you don't know the meaning of مسلمان مسلم. ته د مسلمان په معنا نه خبر. ته ځان د مسلمان وایې، چیغې و نارې وایې چې زه مسلمان یم او د مسلمان په معنا نه خبر، او بیا وایي عالم مولا ته ضرورت نشته، او بیا فخر کوي چې زه سیکولر، زه فخر کوم زه سیکولر یم او د سیکولر معنا دې نه زده. ګوګل ته ولاړ شه، کومک به در سره وکړم. ولاړ شه ګوګل، تاسو ګوګلیان یاست، ماسټري نه ده کړې. ګوګل ته ولاړ شه ور سرچ وکړه، راته ووایه مسلمان سیکولر معنا راته وکړه. راځه راسه، والله بله نه دي زده. ما دې د مکې په رب قسم ستا د مسلمان معنا دې زده. ما دې د مکې په رب قسم د سیکولر معنا دې نه دې زده. ته یو جاهل انیډوکیټډ سړی، ته ځان پروفیسر دې چې دنیا ته غوږ ونیسه. خبر ته صفر یې زیرو یې. ته کولی سې چې لږ غلی سې؟ یور فینش مین، یور فینش مین، کولی سې چې غلی سې؟ نه غوږ نیسې او که نه والکه خبرې کوې، زه چې خبرې شروع کړم ته بیا ورپدانګې چې وایي موږ علم ته ضرورت نه لرو، مولا ته ضرورت نه لرو. دا څه خر ده والکه ته خوله بنده کړه چې زه وغږېږم که نه. دا څه لوده ده؟ دا هغه منافق، هغه مرتد ملحد دی. والکه دغه زه خو ورته غواړم چې ځواب ورکړم، دی ما په خبرو کې ور ودانګې. ښه ورته وګورئ، لوک دا ورته وګورئ. دا جواب راکړه. راځه راسه، مسلمان څه معنا لري؟ ته کولی سې چې ځان یو دقیقه میوټ کې زه ځواب درکړم؟ جواب درڅه غواړم. مناظره ده مې خلاص شو، ته بیا راته وایې تا غلط ویل. ته زما په خبرو کې مه راغورځېږه. ته په دا 2 سواله جواب راکړه، بیا مخ ته ځو. راځه جواب راکړه. سره مې سر ده. صحیح دي. خو زه درته وایم چې ته کولی سې ځان دې یو دقیقه میوټ کې. و جواب راکړه، په انتظار یم زه ناست یم. I'm sitting, I'm waiting for your answer. Come on، جواب راکړه. د انګلستان کې دومره عمر پورې انګلیسي دې هم نه ده زده کړې. غوږ ونیسه، غوږ ونیسه. هیله درنه کومه یو دقیقه ته خاموشه سه. هسې به جواب راکړه. یو دقیقه خاموشه سه، یو دقیقه خاموشه سه. جواب راکړه. آفرین. اوکې. خبرو کې مې ور ونه دانګې. خبرو کې ونه دانګې. آفرین. calm down and that's good. perfect. راځم دې ته د تا د خبرو پیل په دې باندې شروع شو چې حسیب خان علماو ته سپکاوی کوي. ښه. نه پر دې نه شروع شوی. ما درته وویله
چې زما او ستا باسو او سنځو مشکل پر ملحدینو باندې پر الحاد باندې دی. ته ملحدین سپورټ ته د ملحدینو سره ولاړ یې، ستا مخ ته د دین د اسلام توهین کیږي. یو دقیقه غلی نسی کار کیناستېدلی داسې لوده ده. ما درته وویل چې ته څنګه مسلمان یې چې ته د علماو توهین دا ښځه د تا سره څنګه ژوند کوي، دا مېرمن د تا سره ژوند کوي. بیا ما درته وویل چې تا پرون وویل چې تا ور زه فخر کوم چې زه سیکولر یم. تا زه فخر کوم زه سیکولر مسلمان یم. مال د سیکولر معنا راته ووایه او د مسلمان معنا راته ووایه. اوس راکه جواب د سیکولر او د مسلمان معنا راته وکړه. اوس ته میوټ شه چې زه شروع کوم خبرې. میوټ یم. راځه سیدي راځه. آفرین. خبرې په دې باندې شروع کیږي ښاغلی اجتماعي، لکه څنګه د دې سیکولر او د مسلمان د تعریف نه مخکې تا ما ته اول دا اداره را باندې وکړه چې ته د علماو سپکاوی کوې. صحیح ده؟ زه راځم د همدې خبرې شروع ته. ښه، زه علماو ته ولې سپکاوی کوم؟ کوم علما ما ښودلي؟ اوله باید ته د دې ترمنځ یو تفکیک وسې کولی، دا ډیفرنشیټ ته وکړي چې عالم چاته ویل کیږي او ملا چاته ویل کیږي. زه د افغانستان نه بلکې د نړۍ څومره چې هغه سکالرز دي، علما دي، هغوی ته زه احترام لرم، هغو خبرې زه منم، هغه زما د هغه خلک دي چې ما د دین راښي. پاتې کیږي ملایان، پاتې کیږي په افغانستان کې 90% طالبان. مثالونه درته اوس در کوم. حماسي، هغه چې نومیږي بل دی، مولوي صاحب ندیم دی، بل 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 دا څومره چې ته ګوري، دغه ټول دی په افغانستان کې فی الحال دغه ټول دوی د اسلام خلاف هم کړنې کوي، د دین خلاف هم کړنې کوي، د هر شي خلاف دوی لګیا دي. بیا راځو لږ زره د کړ خواړه اخواته مولانا ډیزل، هغه بل څه نومیږي مفتی عزیز الرحمن، دغسې ملایانو سره دغسې خلکو سره زما ننم ورانه ده، سبا به مې ورانوي او ټول عمر به مې ورانوي. اوس تا نه زه یوه پوښتنه غواړم ښاغلی اجتماعي وکړم چې آیا ته شخصا که چېرته زه حماسي ته سپکاوی کوم، صحیح ده، حماسي ته وایم دا لیونی ده، دا ذهني تکلیف لري، که چېرې ته ما دا خبره را دی چې ته عالم ته سپکاوی کوې، دا صحیح روغ سړی ده، دغه خبرې ځواب ماته راکړه. آیا حماسي روغ سړی ده او که لیونی ده؟ ته اوس د دې خبرې ځواب ماته راکړه. زه بیا سیکولریزم او مسلمان ته هم راځم، مهرباني وکړه. جواب ته غوږ ونیسه په مورالوي ژبه منځ کې. که ته دلیل منطق علم اخلاق لرې پر حق باندې پر باطل نه، نو ته به د هر چا مقابله په دلیل منطق علم اخلاق وکې، توهین سپکاوی به ونه کې. که ته د جناب رسول سم امتی او دغه واقعي دغه سره مینه کوې، نو ته به د جناب رسول سم پر سنت باندې عمل وکې. جناب رسول سم فرمایي، آیا د ما پوښتنه دا ده درنه ما تا نه پوښتنه وکړله چې نه بیا زه پوښتنه مې درنه وکړله چې حماسي روغ سړی ده؟ جواب در کوم مهرباني جواب در کوم غوږ ونیسه. جناب رسول سم فرمایي، وای د منافق یو خاصیت دا دی چې هغه بحث او جګړه کوي، توهین سپکاوی کوي. که ته د جواب در کوم، که ته د حماسي سره مشکل لرې، که ته د فضل الرحمن سره مشکل لري، که ته د هر چا سره مشکل لري، دغه سره بحث په دلیل منطق علم اخلاق وکړه. توهین سپکاوی د یهودي او نصراني مکو، دا د اسلام تعلیمات نه دي، دا د جناب رسول تعلیمات نه دي. رسول هم فرمایي وای ورځ په مرشه به ترازو په دغه چا درنای چې ښایسته اخلاق راوړي. جناب رسول هم فرمایي کولی سې لیکچر کم راکړې، خبرې سمې وکړي. دا څه لوده ته لګیا قسم مې د پوښتنې مازغه دې راخراب شین خرې زه څه لوده خولم نه خبر دلته راغلی. زه درنه پوښتنه کوم چې حماسي روغ عالم ده که نه؟ ته راته راغلی ما ته د دین خبرې کوې لوده. منافق خاصیت توهین سپکاوی اوس ته ما ته دا وایي چې حماسي روغ سړی ده او که نه؟ حماسي روغ سړی ده او که نه؟ لیسن زما خبره واوره. حماسي روغ سړی ده او که نه؟ جواب در کوم. حماسي روغ سړی ده او که نه؟ ته زما د خلق زما ما فورس کوای نه چې زه څه شي وکړم. زما جواب واوره. ته غول خوري چې بیا زما لیف ته راغلی ما ته وایي چې ته د ملایانو سپکاوی کوې. د هغه ملا ښځه وغیمه چې دا اوس په افغانستان کې حاکم ده. تا ته وایم ته غول خور نه یې، ته منافق تا ته وایم. خوله دې بنده کړه. یو ټکی منافق بنده خپل انسان لوده. معنا راټوکه سیکولر معنا راټوکه. تختمه حماسي عالم ده او که حماسي عالم ده او که باس پر قرآن دی، تختمه حماسي باس پر شخص نه دی، باس پر انسان نه دی. ته د برمل خوله نه بنده. حماسي عالم دی او که نه؟ حماسي عالم دی او که نه؟ د دې خبرې ځواب ما ته راکړه. حماسي عالم دی او که نه؟ 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 برمل غول برمل جک وایي،
برمل بد کې چې راځي اسلام ته سپکاوی ته کولای شي ماته دا وایي چې مسلمان حماسي عالم دا حماسي I don't know him. زه نه پیژنم حماسي. زه افغانستان ډک نجیب په وخت کې راوتلی یم. حماسي زه پیژنم. هو از حماسي. زه حماسي نه پیژنم. آفرین زما اسلام په قرآن کې دی. جناب رسول په لاره کې دی. زما باس پر اسلام دی، پر الحاد دی، ملحدینو دی، سیکولر نظام باندې دی، مسلمان اسلام باندې دی. وخره زه درته وایم چې زه مسلمان یم، ته ماته باس مې په الحاد ده. اولې چې کوم خوله دې حسیبه کمان پروفیسره زغلمه مسلمان معنا را توکه سیکولر معنا را توکه ژر کو. نه اول دا راته وایي چې حماسي عالم دا وکنه. Listen, حماسي عادي ولا حماسي؟ وې حماسي؟ حماسي پیژنه. ته قسم وخوره په قرآن باندې. ته حماسي نه پیژنې؟ لسه خبره وه زه ډاکټر نجیب په وخت کې راوتلی یم. حماسي نه پیژنې؟ 40 کاله کې د افغانستان نه راوتلی یم. زه بیا نه یم تللی. زه نه حماسي زه اسلام پیژنم. اسلام په قرآن کې دی. زه دین پیژنم. زه جناب رسول پیژنم. په کیلو باندې $2,000 ټولولی سي. خلکو ته 2000 پاونډ باندې خلکو ته ټکټونه ورکولی سي. خو دا حماسي نه پیژني. الله په قرآن کې دی. حماسي پیژنې؟ نه حماسي پیژنې؟ I don't know him. Who is he? قسم وکړه ته حماسي نه پیژنې؟ والله بلا زه نه پیژنم. زه نه پیژنم. Who is he? زه نه پیژنم. I don't even know who is حماسي. زه حماسي نه پیژنم. یعنی له تا نور غټ منافق انسان بل نشته. د حماسي ویډیوګانې ما 2000 دفعې اپلوډ کړي دي. دا د حماسي ویډیوګانې سیکولر معنا را توکه. سیکولر مسلمان معنا را توکه ژر کو. سیکولر مسلمان معنا را توکه تشتمه. نه حماسي استاد حماسي عالم دی او کنه؟ تشتمه. سیکولر مسلمان معنا را توکه پروفیسور نه حماسي مسلمان دی او کنه؟ عالم دی او کنه؟ حماسي هو از حماسي. I don't know حماسي. حماسي څوک دی؟ ماته د اسلام او مسلمان معنا را توکه سیکولر معنا را توکه. ته وایې زه فخر کوم زه سیکولر یم. د سیکولر د مسلمان معنا را توکه. راځه. تشتمه باندې د تشته. سیکولر د مسلمان معنا را توکه ژر کوه. وزه تا نه دغه یوه پوښتنه غواړم وکړم. دغسې یو عالم ودرېږه یوه دقیقه غوږ ونیسه یوه دقیقه هیله کوم یوه دقیقه. زه پر شخصیت باندې خبرې کوې. زه پر سیکولر نظام او پر اسلام نظام خبرې کوم. ملحد تی منافق تی چې په خلکو باندې 2,500 پاونډ باندې ټیکټونه خرڅوي. غوږ ونیسه. په قرآن کې دی. ته ما د سیکولر نظام معنا را توکه سیکولر معنا را توکه مسلمان معنا اسلام معنا را توکه. په قرآن کې دی. اسلام د حماسي نه راغلی د الله راغلی دی. ته ما ته د مسلمان معنا را توکه. ته مسلمان یې نه مسلمان معنا را توکه. مسلمان معنا را توکه. اسلام مسلمان خو له دې بنده که چې زه خبرې کوم زما د خبرو منځ کې مه راغورځېږه. ته دورې به نه زغلې. ته ما ته به په ټاپک باندې پر موضوع دورې به نه زغلې. ته که دومره غیرتي وې تا به په بلې معاملې باندې غیرت کړی و. ځان دور غیرتي مه کوه. غوږ ونیسه. تا هغه بله معامله اوسه پورې هم نه در پاکه سوي. غوږ ونیسه. خبر د اسلام په معنا نه خبر د سیکولر په معنا نه خبر. داسې لوده ده. خو غوږ ونیسه. جواب راکړه. غوږ ونیسه. تا دا خبره ما ته مخکې وکړله. اول دا خبره ما سره کلیر کړه چې ته ملایانو ته سپکاوی کوې. آیا ما علماو ملایانو ته سپکاوی کړی؟ د دې خبرې ځواب را کړی مې او که نه؟ ما د ټوله که ستاسو دلیل منطق علم اخلاق در سره دی. ته د هر چا سره په دلیل منطق علم اخلاق ما د اسلام تعلیمات نه دي. که ته د حماسي اصلاح کوې غوږ ونیسه. که ته د حماسي اصلاح کوې که د فضل الرحمن اصلاح کوې که زما اصلاح کوې په دلیل منطق علم اخلاق کې وکړه. دا د اسلام تعلیمات دي. توحید د چا مه کوه. ما دا درته وویله. جواب مې درکوي. ته ولې توحید خبره تکمیله کم. غوږ ونیسه. یوه دقیقه هیله کوم ورخطا کېږم ارام. جواب راکړه. ما ته د مسلمان د سیکولر معنا جواب راکړه. ته حماسي پرېږده. غوږ ونیسه. زه درته